د جمعې د مونځ د سنتو نیت به څنګه کې او د فرض نیت به څنګه کې او که چا د جمعې د مونځ په سنتو کې جمعه یاد نه کړه نو آیا د سنت کیږي او کنه کیږي او بیا خاص کر د جمعې د مونځ د اخیری 2 رکعات سنت نه دي د جمع نه پس 4 رکعات سنت او بیا اخیری 2 رکعات سنت د دې دا مسله لګه د نورو سنتو نه جدا ده نو په دې باندې هم ځان پوهه کوي ورجی اول په ساده ټکو کې په دې مسله ځان پوهه کوي چې نیت اصل کې د زړه سره تعلق ساتي زړه کې چې کوم وي دغه د نیت وای صحیح شو لکه نه په خله باندې اظهار د نیت کیږي نو نیت د زړه کافی دی چې په زړه کې دا نیت وي چې سنت کومه د جمعې یا فرض کوم بس الله اکبر کوستا صحیح دی خو په خله باندې کې نو دې ته اظهار د نیت وای چې په دې زړه او په دماغو کې سدي د هغه اظهار ته په خله باندې کې د زړه او د دماغو د حاضرولو لپاره چې دا مانځه ته حاضر شي نو علما وایي چې دا بهتره ده نو دا یاد ساته چې د جمعې د مص په سنتو کې څوک جمعه ذکر نه کی کنه نو دې سره په سنتو ساسر نه ورځي سنت کیږي دغه شان کته د هر ټیم سنت کې نو هغه ټیم پکې ذکر کول ضروری نه دي چې د ماخام هغه کوم او د ماسختن هغه کوم او د ماسپخیم هغه کوم یا د جمعې هغه کوم دا پکې ضروری نه دي بس چې فقط د سنت نیت او تړو نو ستا مونږ شو جی دا بالکل درسته او که چا پکې جمعه ذکر کړل نو دغه نورم بهتره خبره ده اوس دا د جی چې دا مسله باندې ځان پوهه چې دلته سنت کوم چا ذکر نکړه کنه موکد او یا غیر موکد او سنت فقط دومره په ځل کې په دماغو کې چې زه مونږ کومه د سنتو او په خله باندې صرف د ویل چې 2 رکعات کوم او 4 رکعات مونږ کوم نو په دې سره د آیات سره چې د سنت ادا کیږي د دینه دومره غټه قصه او مسله م جوړوي چې تاسو په تشویش کې پریوځي او دغه شان فرض دي نو هغه کې بیا دا ضروری ده چې دا زره جمعې فرض کوم چې په ځل کې وي دا کافی ده او په خله د اظهار کو نو 2 رکعات فرض د جمعې مونږ کوم په دې ځر امام پس خاص الله تعالی رحمت د کعبه شریفه په لور کا الله اکبر اوس راشه د جمعې د مونږ نه پس چې کوم 4 رکعات سنت نو دا سنت مؤکد دي بیا دې پس 2 رکعات سنت نو دا ځان سره یاد ساته چې دا سنت غیر مؤکد دي ښه دې ته سنت زوائد وي سنت زوائد او نفل یو سیز دي نو دلته چې کوم نیت تکي کنه نو نیت په د سنت مؤکد نه کې ښه دا سنت مؤکد نه دي د احناف په نس د راجح قول مطابق دا سنت زوائد دي سنت زوائد او نفل یو سیز دي نو کو دلته تا د نفل نیت وتړو نو دا سنت صحیح شو او که د سنت نیت وتړو نو دا شو خو دلته به نیت د سنت مؤکد نه تړي ځکه دا سنت مؤکد نه دي دا ډېر اهم مسائل دي او ټول مسلمانانو ته ضرورت دی دا غوي سره شریک کړي دا به د اجر خبره وي وصلی الله